د حقوق دپاره کار کوم. ملاله یوسفزۍ سره پاسه 15 کاله پس خپل وطن ته واپس راغلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو. په خصوصي توګه په حیثیت پښتنه ښځه زه ډېره خوشحاله یم. په دې وطن کې د پښتنو ښځو ژوند ډېر ګران دی. د هغې سیاسي، معاشي، سماجي حقوق هغې ته نه میلاویږي څنګه چې نورو قامونو کې، نورو ملکونو کې، نورو هیوادونو کې هغې ته میلاویږي. او پښتنه ملاله چې کومه ده زموږ هغې د دنیا ټولو نه لوی جایزه یعنی نوبل جایزه ګټلې ده. زموږ دپاره افتخار دی، زموږ دپاره فخر دی. او داسې څوک دي په دې وطن کې چې هغې داسې غټ کار کړي وي، دومره غټه مبارزه یې کړې وي، دومره سختې قربانۍ یې ورکړې وي څنګه چې هغې ورکړي دي. نو موږ ورته هرکلی وایو په دې ملک کې، او موږ ورته هرکلی وایو. په خپل وطن ته به راتګ موږ غواړو چې ټول پښتانې هغه شانتې هرکلی وکړي څنګه چې په نور وطنونو کې خلک خپل اتلانو ته هرکلی وایي. زما نامه شیدا خان ده او زه د اسلامیه کلیج بی سټوډنټ یم. ملاله پاکستان ته راغلې ده، نو دې دپاره موږ ټول سټوډنټان دې ته هرکلی وایو او موږ ورسره ډېر مینه کوو. ملاله چې کوم پکار ده چې سوات ته راشي، بار بار پاکستان له راشي، او موږ ټولو پښتنو ته پکار ده موږ د هغې ملاتړ وکړو ځکه چې ملاله موږ دپاره یو د فخر خبره ده. موږ ټولو پښتنو دپاره او دې چې کوم د جنکو دپاره کوم سټرګل شروع کړی دی، نو موږ له پکار ده چې موږ هم د هغې ملاتړ وکړو. زما نوم ناهید افریدی دی. زه د تکړه قبایلي خویندې د نیټورک فاونډینګ ممبر یم. موږ ملالۍ یوسفزۍ ته هرکلی وایو او موږ پرې ډېر زیات خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغله. دا ډېره ښه خبره ده. د دې وطن ده، پکار ده چې هغه راځي دې وطن ته، او موږ پرې دا زموږ بچی ده چې نور خلک په دې باندې فخر کوي. نو موږ پښتنو له خو پکار ده چې موږ پرې ډېر فخر وکړو ځکه چې دې د پاکستان یو پښتنو یو سافټ ایمیج دنیا ته ښکاره کړی دی. او موږ دې نه دا مخکې د امید ساتو چې دا به بیا هم د پښتنو دپاره، د ماشومانو دپاره، د پاکستان دپاره دا به زموږ حقوق خبره به هر